وما علينا إلا البلاغ المبين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. ولنا که تاسو صبر وکړئ او پرهیزګاره شئ او هغوی پر تاسو باندې په خپل جوش سره په تیزۍ حمله وکړي، نو دا دی چې ستاسو رب به په علامې لرونکو 5,000 ملایکو سره ستاسو مدد وکړي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. او الله دا مدد نه دی ګرځولی مګر ستاسو لپاره زیری او لپاره د دې چې ستاسو زړونه په دې مطمئن شي، او نه دی مدد مګر د الله له جانبه چې ډیر غالب ډیر حکمت والا دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لپاره د دې چې هغه هلاک کړي یو ټولی د هغو کسانو چې کفر کړی دی، یا یې ذلیله یعنی خوارزار کړي، پس چې بیرته محرومه نامراده لاړ شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تا لپاره په دې کار کې هیڅ شی اختیار نشته، یا به هغه الله په دوی باندې په مهربانۍ سره راوګرځي یا به دوی ته عذاب ورکړي، ځکه چې یقینا دوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. او خاص د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي، هغه بخنه کوي چا لپاره چې وغواړي او چاته چې وغواړي عذاب ورکوي، او الله ډیر بخونکی بے حد مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو سود مخورئ چې څو چنده دوه ګونه کړی شوی وي، او له الله نه ویریږئ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. او له هغه اور نه ځان وساتئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او د الله او د رسول اطاعت کوئ لپاره د دې چې په تاسو رحم وکړی شي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. او تاسو له یو بل نه تلوار کوئ هغه مغفرت او بخنې ته چې د خپل رب له جانبه ده، او داسې جنت ته چې د هغه پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دی، د پرهیزګارانو لپاره تیار کړی شوی دی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هغه کسان چې انفاق کوي په اسانۍ او تنګۍ کې، او خصوصا چې غصې لره زغمونکي وي او خلکو ته معافي کوونکي وي، او الله نیکي کوونکي خوښوي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. او هغه کسان چې کله څه فاحش کار وکړي یا په خپلو ځانونو بل ظلم وکړي، نو الله یاد کړي او ورپسې د خپلو ګناهونو لپاره بخنه وغواړي. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او بل څوک دی چې ګناهونه وبخي غیر له الله نه،
او څه چې دوی کړي وي په هغو اصرار یعنی کلکوالی ونه کړي په دې حال کې چې دوی پوهیږي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دغه کسان چې دي د دوی بدله د خپل رب له جانبه بخښنه ده او داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ولي وهیږي چې په هغو کې به دوی همیشه وي او د ښه عمل کوونکو لپاره ښه اجر دی. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بېشکه له تاسو نه مخکې ډېرې طریقې او پیښې تیرې شوي دي نو تاسو په ځمکه کې وګرځئ بیا وګورئ چې د دروغګڼونکو انجام څنګه و. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلقو لپاره بیان دی او د پرهیزګارانو لپاره لارښوونه او نصیحت دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. او تاسو مه کمزوري کیږئ او مه غمجن کیږئ په دې حال کې چې هم تاسو به غالبه یئ خو که تاسو مؤمنان یئ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. که چیرې تاسو ته څه زخم رسیږي نو یقینا کافر قوم ته هم د دې په شان زخم رسېدلی دی او دا ورځې حادثې دي چې مونږ یې د خلقو په منځ کې په وار سره اړو را اړو. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. او لپاره د دې چې الله مؤمنان معلوم یعنی څرګند کړي او له تاسو څخه شهیدان واخلي او الله له ظالمانو سره مینه نه کوي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او لپاره د دې چې الله مؤمنان ښه پاک کړي او دغه کافران ختم او نابوده کړي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته داخل شئ حال دا چې لا تروسه الله په تاسو کې هغه کسان نه دي معلوم یعنی څرګند کړي چې جهاد یې کړی دی او د دې لپاره چې هغه صبر کوونکي معلوم کړي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. او خامخا پر اختیا سره تاسو د مرګ آرزو کوله له دې مرګ سره له مخامخ کېدو نه مخکې نو یقینا تاسو هغه ولیده په داسې حال کې چې تاسو کتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. او محمد نه دی مګر یو رسول بېشکه له دنه مخکې رسولان تیر شوي دي. ایا نو که چېرې دی مړ شي یا ووجل شي نو تاسو به بیرته په شا لاړ شئ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او څوک چې بیرته په شا لاړ شي نو هغه به الله ته هیڅ کله هم څه زیان ونه رسولی شي او الله به خامخا شکرګزارو ته بدله یعنی ثواب ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. او هیڅ یو نفس لره دا اختیار نشته چې په خپله مړ شي مګر د الله په ارادې سره لیکلی مقرر وخت دی. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. او څوک چې د دنیا بدله غواړي
نو موږ به له دې دنیا نه هغه ته بدله ورکړو او څوک چې د آخرت ثواب غواړي نو هغه ته به یې له دې آخرت نه ورکړو. نږدې ده چې موږ به شکرګزارو ته ښه بدله ورکړو. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. او ډیر پیغمبران تیر شوي دي چې د هغوی په ملګرتیا کې ډیرو ربانی یعنی خدایي خلکو جنگ کړی دی، نو نه هغوی د هغه مصیبت په سبب سستی وکړه چې پر هغوی باندې د الله په لار کې راغلی و، او نه یې کمزورتیا ښکاره کړه او نه ټیټ شول. والله يحب الصابرين. او الله له صبر کوونکو سره مینه کوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او د هغوی وینا له دې نه غیر بله نه وه چې ویل به یې ای زمونږ ربه موږ ته زمونږ ګناهونه او په خپل کار کې زمونږ اسراف کول یعنی له حد نه تیریدل وبخه، او زمونږ پښې یعنی قدمونه ټینګ کړه او د کافر قوم په مقابله کې زمونږ مدد وکړه. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نو الله هغوی ته د دنیا بدله او د آخرت ښکلی ثواب ورعطا کړ، او الله له نیکي کوونکو سره مینه کوي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی، که چیرې تاسو د کافر شوو کسانو خبره ومنئ نو هغوی به تاسو له دین نه په شا وګرځوي، بیا به تاسو داسې شئ چې تاوانیان به یئ. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بلکې الله ستاسو مددگار دی او هغه تر ټولو ښه مدد کوونکی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. زردا چې موږ به د هغو کسانو په زړونو کې رعب واچوو چې کافران شوي دي په سبب د دې چې دوی له الله سره هغه شی شریک کړی دی چې هغه الله په دې هیڅ دلیل نه نازل کړی، او د دوی استوګنځی اور دی او هغه د ظالمانو بد اوسېدنځی دی. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. او خامخا یقینا الله تاسو ته خپله وعده رښتیا کړله کله چې تاسو هغوی وجل د هغه الله په حکم سره. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. تر دې چې تاسو بېزړه شوئ او د کار په باره کې مو په خپلو کې اختلاف وکړ او نافرمانی مو وکړه، وروسته له دې چې هغه الله تاسو ته هغه څه در وښودل چې تاسو خوښول. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. په تاسو کې ځینې هغه څوک دي چې دنیا غواړي او ځینې په تاسو کې هغه څوک دي چې آخرت غواړي. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. بیا هغه الله تاسو له هغوی نه واړولی د دې لپاره چې تاسو وازمایي او خامخا په رښتیا سره تاسو معاف کړئ، او الله په مؤمنانو باندې د لوی فضل کول واله دی. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم
کله چې تاسو په بره په منډه روان وئ او تاسو هیڅ چاته هم مخ نه راړولو او رسول ستاسو شاته تاسو ته اوازونه کول فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. نو د دې په بدل کې تاسو ته غم لپاسه غم درکړ د دې لپاره چې تاسو غمجن نشئ په هغه شي چې له تاسو نه پاتې شو او نه په هغه شي چې تاسو ته درورسېده او الله ستاسو په عملونو ښه خبردار دی. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. بیا یې له دغه غم نه پس پر تاسو باندې امن یعنی اطمینان نازل کړ چې پر کالی وه چې ستاسو یوه ډله یې لاندې کړې وه وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. او بله ډله وه چې یقینا هغوی فکرونو د خپلو ځانونو غمجن کړي وو په داسې حال کې چې هغوی په الله باندې ناحقه ګمان کاوه د جاهلیت ګمان. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هغوی ویل آیا په دې کار کې مونږ له هم څه برخه شته؟ ته ووایه بېشکه د کار ټول اختیار خاص الله لره دی. دوی په خپلو نفسونو یعنی زړونو کې هغه خبرې پټوي چې تا ته یې نه ښکاره کوي. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. دوی وای که مونږ لره له دې کاره څه حصه وی نو مونږ به دلته نه وژل کېدلو. ته ورته ووایه که چیرې تاسو په خپلو کورونو کې وی نو هغه کسان به خامخا خپلو د غورځېدو ځایونو ته راوتلي وو د چا چې وژل کېدل لیکل شوي وو. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. او دا ښکار الله تعالی وکړ د دې لپاره چې الله هغه څه وازمایي چې ستاسو په سینو کې دي او ښه پاک کړي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او الله ښه عالم دی په هغه خبرو چې په سینو کې پرتې دي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بېشکه هغه کسان چې له تاسو نه په هغې ورځې کې له جنګ نه وګرځېدل کله چې دوه ډلې یو بل ته مخامخ شولې بېشکه همدا خبره ده چې شیطان دوی د خپلو ځینو د ګناه د عملونو په وجه ښویولي وو. ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. او خامخا یقینا الله دوی ته معافي کړې ده بېشکه الله ډېر بخونکی ډېر تحمل واله دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو د هغو کسانو په شان مه کیږئ چې کافران شوي دي او د خپلو وروڼو په باره کې به یې ویل إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. کله چې به هغوی په ځمکه کې په سفر تلل یا به هغوی غذا کوونکي وو که چیرې دوی له موږ سره وی نو نه به مړه شوي وو او نه به وژل شوي وو لپاره د دې چې الله د دوی دا ګمان د دوی په زړونو کې د حسرت او افسوس باعث وګرځوي. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. او الله ژوندي کول او مړه کول کوي او الله هغو عملونو لره چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. او قسم دی خامخا که تاسو د الله په لار کې ووجل شئ یا مړه شئ نو خامخا د الله له طرف نه بخښنه او رحمت ډېر غوره دی له هغو مالونو نه چې دوی جمع کوي. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. او خامخا که چیرې تاسو مړه شئ یا ووجل شئ نو خامخا خاص د الله په طرف به تاسو راجمع کړی شئ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نو یوازې د الله د رحمت په سبب ته د دوی لپاره نرم یې او که چیرې ته بدخویه سخزړی وې نو خامخا دوی به ستا له چاپېره نه خواره شوي وو نو دوی ته معافي کوه او د دوی لپاره بخښنه غواړه او له دوی سره په کار کې مشوره کوه. فإذا عزمت فتوکل علی الله إن الله يحب المتوکلین. بیا چې کله ته په ښه اراده وکړې نو په الله باندې توکل کوه یقینا الله له توکل کوونکو سره مینه کوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کچره الله ستاسو مدد وکړي نو بیا پر تاسو باندې هیڅ غالب راتلونکی نشته او کچره تاسو بے مدد پریږدي نو څوک دی هغه کس چې له هغه الله نه بعد بس تاسو مدد وکړي او پس لازم ده چې مؤمنان خاص په الله باندې توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او له نبی نه دا نشي کېدلی چې هغه د خیانت وکړي او چا چې خیانت وکړ نو د قیامت په ورځ به له خیانت سره راځي بیا به هر نفس ته د هغه د عمل پوره بدله ورکړی شي او پر هغوی به ظلم ونه کړی شي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا نو هغه څوک چې د الله د رضامندۍ پیروي کوي د هغه کس په شان دی چې د الله له جانبه پر راغلي غضب سره واپس شي او د هغه استوګنه جهنم دی او هغه د ورتلو بد ځای دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په نزد دوی د بیلو درجو والدي او الله خلیدونکی دی هغو عملونو لره چې دوی کوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خامخا پر اختیا سره الله په مؤمنانو باندې احسان کړی دی کله چې دوی ته د هم دوی له نفسونو یعنی جنس څخه یو رسول راولېږه چې دوی ته د هغه آیاتونه تلاوت کوي او دوی پاکوي او دوی ته د کتاب او حکمت یعنی سنت تعلیم ورکوي. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او یقینا دوی له دې نه مخکې په ښکاره ګمراهۍ کې وو. وما علينا